د افغانستان پایلیز توپوونکو په نن سیالۍ کې ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله، ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ښه پیل واخلي، خو سر په سر خپل وکټ د لاسه ورکړي. د نن سیالۍ ټاس افغان لوبډلې وګټي چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 16 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. په نن سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپونه کې رحمان الله ګربز په 0 باندې وسوځېدی، حضرت الله ززی په 10 منډو باندې وسوځېدی، داسې صدیق الله طلبي 3 منډې جوړې کړلې چې خپل وکټ یې د لاسه ورکړله، خو ونه توانېدله د افغانستان پایلیز توپونکي د افغانستان لپاره ډېرې منډې جوړې کړي، خو محمد نبي عیسی خیل داسې کریم جنت بیا ډېره زبردست بهترینه توپونه ترسره کړله چې محمد نبي عیسی خیل 44 منډې جوړې کړلې، داسې کریم جنت بیا 450 منډې جوړې کړې. د 145 منډو هدف په تعقیب کې به اوس د زمبابوې لوبډله خپل توپونې ته دوام ورکوي. که وګورو د افغان لوبډلې سره ښه توپ اچوونکي شته، افغان لوبډله به انشاءالله دغه لوبه ګټي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي.